دی وایي که مې یار شو په نخرو به دې ساتم او په بادام او جلغوزو به دې ساتمه که مې یار شو په نخرو به دې ساتم او په بادام او جلغوزو به دې ساتم او که ګلپیان او الوګان دې نه خوړل او د چرګانو په کلمو به دې ساتمه. بیا په الینګار ولسوالۍ کې د کلمان درې ته نو دلته واقع چې ډېر یو حیرانونکی ځای ده. والا ستړی شوم دا لاره چې دا ډېر داسې ټیټو پاس لري یعنې لوړې او ژورې لري. شاوخوا ته چې دي ټول البته په مرمیو لګېدلي دي. دا چې دی د دې وخت نه دی د روسانو د وختونو څخه دلته باغ د توتیانو نه پرېږدو زاغان باغ د توتیانو نه پرېږدو زاغان ښه پښتون ملیار په سلامونه او نیکې هیلې یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د افغان لایف خپرونې ته په دې هیله چې ټول راته روغ جوړ او د صحت جابو به مو پر تن وي. درنو هیوادوالو یو ځل بیا نن راغلی یم البته د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ ته. بیا په الینګار ولسوالۍ کې د کلمان درې ته نو دلته واقع چې ډېر یو حیرانونکی ځای ده. ما هم دا ښه وګڼله چې راشم او خپرونه درته د کلمان په دره کې وړاندې کوم. نو له ما سره پاتې شي نننۍ خپرونه مې درته د کلمان درې ته ځانګړې کړې ده. ځو او د کلمان درې ښکلاګانې در باندې ګورم.
بیا هم درته ښه راغلاست وایم. مخکې مې درته ویلې همداسې موږ هم راغللو، البته کلمان دره مو پاس کړله، راغلو ګلارام سیمې ته. ویل کېږي چې دغه سیمه کې ډېر یو جالبه ځای دی او په غره کې جالبه البته سوري دي او ډېر پخوانی ځای دی. نو موږ هم راغلو دلته. له ما سره یو ورور دی شاکر ورور، دا هم زما ملګرتیا کوي. نو واقع ځای چې دی لږ ذره ډېر جګ دی او موږ چې راغلو لږ ذره ستړي شو. شاکر ورور ته خو ستړی نه شوې؟ والله ستړی شوم لږ لږ. که نه لاره خو پاتې ده، ته څنګه ستړی شوې؟ والله ستړی شوم، دا لاره چې دا ډېر داسې ټیټو پاس لري یعنې لوړې او ژورې لري. ښه ډېر ښه. درنو لیدونکو موږ ځو د ګلارام سیمې هغه جالب ځای ته. له موږ سره پاتې شي او خپرونه مو همدلته درته ځانګړې کړې ده او دغه جالب ځای څخه لیدنه وکړئ. موږ دلته راغللو، نیمه لاره مو وهلې ده خو نیم ساعت مزل مو وکړو. واقعیت دغه ځي ته خطر ډېر زیات سخته دي. نو زه هم ډېر زیات ستړی شوم. ځینې وخت مې ځان ته یو څه ویلې مالې والله چې ځواني ده خو دلته مې لږ ذره ځان نه تمه وش کېدله لکه چې بوډا شوي څنګه. نو زه شاکر ورور هم راسره دی. اصلي هدف ته ځان رسو او د هغه جالبې سیمې څخه لیدنه کوو. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو د ډېر زیات مزل وروسته موږ هم په دې وتوانېدلو چې راشو دغه تاریخي سیمې ته. واقعیت چې ډېر زیات تاریخي سیمه ده او شاوخوا که چیرې تاسې تصویر کې وګورئ ټول لاسې غر ده او شنه ساحه د ونې دي او بیا تر څنګ یې ده تاریخي سیمه. نو زه هم راغلم دلته که چیرې دغه سوریو ته تاسې په ځیر سره وګورئ شاوخوا ته چې دي ټول البته په مرمیو لګېدلي دي. دا چې دی د دې وخت نه دی، د روسانو د وختونو څخه دلته مجاهدین البته دلته به پناه راوړله او د دغه ځای څخه البته دوی جهاد کوو. نو واقع ډېره زیاته تاریخي سیمه ده او دننه نور چې دی څه نشته دي، خو فقط د حیرانتیا خبره دا ده چې دا څنګه داسې سوري شوي دي او علت یې تر اوسه پورې داسې خاص نه ده معلوم. نو دلته یو دا ساحه ده، بله ساحه چې دی هغه طرف ته دی. زو د هغې ځای څخه هم لیدنه کوو او له موږ سره پاتې شئ. دا درنو لیدونکو دغه سیمه چې ده داسې نه ده چې فقط همدلته یو ځای دی، نورې تیږې هم دي چې البته ډېر زیات دغسې جالبه سوري دي او دا چې دی بله ساحه ده. دلته هم شاوخوا ټول دغه تیږې چې دي په مرمیو لګېدلي دي د همغه د جهاد د وختونو څخه.
او هاخوا ته نورې سیمې هم شته دي. دلته نو یو څو تیږې ځوانان ایښي دي، هر څوک چې راځي او هر هڅه کوي چې بره وخیږي همدلته کیني او عکس اخلي. نو زه هم کوشش کوم چې وخیږم، که بریالی شم ښه ته ښه، که نه خوا ته نوره بله ساحه ده ځو له هغې څخه هم لیدنه کوو. درنو لیدونکو، له دغه ځای څخه مو لیدنه وکړه، واقع چې ډېر زیات جالبه ځای دی. نو دلته شاکر ورور خو له اولې نه له ما سره یې ملګرتیا کوله، را سره راغی او یو بل کاکا هم دلته راغلی دی، البته د دغه ځای لیدو ته په چکر باندې. نو راځم له دې سره هم غږېږم چې دا له کوم ځای څخه راغلی دی، ګلارام سیمې ته. سلام کاکا، ستړی مه شې. وعلیکم سلام، تاسو ستړي مه شئ ورور. مننه، ژوندی اوسئ. دا ښکلی نوم دی او له کوم ځای څخه راغلی دغه تاریخي سیمې ته؟ موږ د کابل نه راغلو، قرغه کې اوسېږو، احمد خان مې نامه ده او موږ هم څه دوستان نور مې لاندې ساحه کې منتظر دي راته او د دغې سیمې لیدو ته راغلو. ښه، ډېر ښه. یعنې نور ملګري دي هلته پرېښي دي؟ نور ملګري لاندې پاتې شول، هغوی د خطو نیول. نو دا ساحه واقعیت چې ډېر زیات لاره وه او ما بس تصمیم نیولی و چې د دغې ساحې لیدو ته راغلو. نو وتوانېدلو چې دغه سیمې ته راشو، د نږدې نه لیدنه وکړو. دومره د زحمت وویسته په دې تیږو او په دې غره کې راوختلې، څه فکر کې ارزي په دغه دومره زحمت باندې؟ یاره انشاءالله، ولې نه ارزي؟ ته وګوره څونه ښکلې منظره، دغه تاریخي آثار او ډېر ښایسته سیمه ده. واقعیت ده. کاکا ما ته دغلته یو ملګری و، هغې راته ویلې وایي کاکا چې دلته راغی وایي دغه ځای ډېر ښایسته انعکاس کوي، وایي ځان سره یې ښه شعرونه زمزمه کول. رښتیا وایي؟ یاره اوس خو ګوره حتما در سره شته ده، وګوره سوچ دې و حتما در سره شته ده که نه؟ ولې نه، ولې نه، څه خو به ووایې تاسو. ځانو لیدونکو تا ته ګوري دغومره ښایسته دره، ښایسته منظره او همداشانتې شاوخوا غار، ښایسته ونې. راځه نو لیدونکو ته یو څه وړاندې کړه. باغ د توتیانو نه پرېږدو زاغان، باغ د توتیانو نه پرېږدو زاغان، ښه پښتون ملیار پکې وژنې پې خپل ځان، ښه پښتون ملیار پکې وژنې پې خپل ځان. باز او تر متی شاین تل پکې دورې وهي، باز او تر متی شاین تل پکې دورې وهي. سکړې دلته ټپ کجیر زی په بیابان، سکړې دلته ټپ کجیر زی په بیابان. او باغ د توتیانو نه پرېږدو زاغان، ښه پښتون ملیار پکې وژنې پې خپل ځان. پړانګ او زمري پکې ګرځي حفاظت کوي، پړانګ او زمري پکې ګرځي حفاظت کوي. او ګرځي کناره په څنګ سوی روباګان، ګرځي کناره په څنګ سوی روباګان. باغ د توتیانو نه پرېږدو زاغان، ښه پښتون ملیار پکې وژنې خپل ځان. خدایه تل مدام دې وي جشن او استقلال زمان، خدایه تل مدام دې وي جشن او استقلال زمان. خپل په در قبول کې سوال د ملنګ جان، خپل په در قبول کې سوال د ملنګ جان. ای باغ د توتیانو نه پرېږدو زاغان، ښه پکې وژنې پې خپل ځان. واو کاکا، واقع چې یعنې زمزمه دې ډېره زړه راښکونکې وه. دا دې چېرته زده کړی؟ یاره دا خو هلکتوب کې شوقي و، لکه هلکتوب کې یعنې شوقي و. له اوس هم ماشاءالله هلکې که نه وګوره ږیره خو د توره ده، سپینه خو نه ده. یاره لږ لږ سپین شوی دی. یعنې لږ لږ سپین شوی دی. لږ لږ سپین شوی کمه دی له ځانه دونه لکه چې لږ لږ زرش کېدلی ده. څنګه یاره نه الحمدلله اوس هم تکړه یو، نسبت بعضې ځوانانو ته چې وملېده په دې لاره کې نه شو راتلی، پاتې شول رانه.
نو موږ د دغه سیمې لیدو ته راغلو نو وتوانېدلو چې ورسېدلو دغه سیمې ته انشاءالله چې اوس هم تمه لرو د ځان نه واقع د زو د هغه ملګرو څخه به هم لیدنه کوو سمه ده انشاءالله نږدې نه به ورسره وګورو درنو لیدونکو دلته ما سره شاکر ور هم ناست دی په لاره کې مې ورسره لږ زره البته وخت مې پیدا کړ چې ورسره وغږېږم خو اوس دلته ښه راحته او ستړیا یې هم وته شاکره ستړیا دې وتو که نه و انشاءالله اوس هم دمه جوړه شوې که نه یعنې اوس خو به تا سره هم حتما یو څه نو مهرباني وکړئ وروره نو حتما څه به وایې لیدونکو ته د هر څه نه مخکې ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ او د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ ډېر ښه مننه ژوندی اوسئ موږ هم روغ روغ یو روغ روغ راورسېدو ته هم روغ روغ رارسېدلی سمه ده نو اوس نوبت ستا د البته یا ترنم به یو څه خو وړاندې کړه لیدونکو ته ولا فلم دپاره ما سره څه نشته داسې خاصه امادګي ورته نه لرو نو ما درته خو نه ویلي چې امادګي ونیسه زما هم درنه پوښتنه کړې اوس دلته یو مخامخ شولو سره نو راځه اوس لیدونکو ته خو به حتما یو څه وړاندې کړې یاره داسې خاص شی یعنې نشته سوچ کې ووایه ته نه کېږي بیخي یو بیت به درته ووایم همدا دونه سوچ کې یو بیت یو بیت به درته ووایم زه ته دا یو بیت ووایه کېدی شي ورسره نور هم ذهن ته دې راشي وایي چې د عمر ګناهونه مې پرې معاف شي چې د عمر ګناهونه مې پرې معاف شي ربه داسې یو سجده را په نصیب کړه دا به کافي همدومره به کافي نور درسره نه شته د نو څه وکړو نو انشاءالله بل ځل دپاره واقع ده درنو لیدونکو راغلي وو له دغه تاریخي ځای څخه مو لیدنه وکړله زه دلته ځینې نور ملګري دي راغلي دي په چکر باندې هلته یو بنډار یې جوړ کړی دی له هغوی سره هم غږېږو له موږ سره پاتې شئ سیمې ته لاړو د هغه ځای څخه مو لیدنه وکړه بېرته چې راښکته کېدلو دلته یو کوچنی ځوان را سره البته ملګری شو او د تیږو په سر ناست دی دغه دره کې شاوخوا غر دی او دلته ناست دی عمر نه ډېر کوچنی دی او که درته وایم دلته ناست دی شعرونه لیکي په داسې یوه ساحه کې او بیا د داسې یو کس پیدا کول واقعیت ډېره جالبه ده سلام ستړی مه شي ژوندی اوسې خیر اوسې بس الله دې عزت وکړه مننه دا ښکلی نوم دی احمد جان روحاني احمد جان روحاني یعنې د دغه غره بیخ ته راغلی دی او دلته شعرونه لیکې هو بالکل شعرونه مې لیکل ښه ډېر ښه څونه وخت کېږي چې شعرونه لیکې بس داسې وخت تقریبا یو کال کېږي څنګه د شعرونو ته مخه کړې مینې نه مین نه یم بس یو دم مې بس خدای ورته مخه کړه او بس ما هم ورته ځان ټینګ کړه بس شعر ځان یې ورته ټینګه خوښېږي دی یعنې هو داسې د خپرونې البته وخت لږ دی راځه یو څو دانې شعرونه درنه اورم البته لومړنی شعر دی وړاندې که هېوادوالو ته لومړنی شعر به کومه سي شعر چې تاسو خوښوئ بس هماغه به زه درته زه څه پوهېږم تا سره کېدی شي رقم وي که چیرې طنزیه هم در سره وي ټوکي هغه هم ووایه او که چیرې د عاشقۍ پاړې هر رقم دی چې خوښی اول به وایه تاسو ته زه ووایم د ریشخندي شعر ریشخندي هم در سره شته ده هو زه ته ووایه شعر په دې ډول دی وایي که مې یار شو په نخرو به دې ساتم او په بادام او جلغوزو به دې ساتم که مې یار شو په نخرو به دې ساتم او په بادام او جلغوزو به دې ساتم او که ګلپیان او الوګان دې نه خوړل او د چرګانو په کلمو به دې ساتم که ګلپیان او الوګان دې نه خوړل او د چرګانو په کلمو به دې ساتم او که ګلپیانو دې په خېټه درد کولو په بانجانو په ټینډو به دې ساتم او که د دالو په کلمو کې شور ماشور کو په شلغمو په پتو به دې ساتمه او که ډاکټر له دې شیانو نه پرهیز کړي وای که ډاکټر له دې شیانو نه پرهیز کو په شیدو او په مستو به دې ساتمه او روحاني پتا د یار څومره ډېر ګران دی روحاني پتا د یار څومره ډېر ګران دی او په شعرو او په ریشخندو به دې ساتمه په شعرو او په ریشخندو به دې ساتمه واقع د ډېر دا خو بیا واقع چې ډېر ریشخندو دا دې همدلته لیکلی او بس دا مې همدغلته لیکلی دلته خو دا بانجان او ټینډې او دا شیان هم نه پیدا کېږي څنګه د ذهن ته راغی ولا بس د ذهن ته مې راغی ومې لیکنو ډېر ښه زه ته یو بل شعر د هېوادوالو ته وړاندې کړه بل شعر به وړاندې زه ته دغه بل شعر دی وړاندې کړه بل شعر په دې ډول دی ډېره مننه وایي د زړه په دروازه کې مې ټومبلی ستا تصویر د زړه په دروازه کې مې ټومبلی ستا تصویر او د زړه په آینه کې مې ټومبلی ستا تصویر
او قسم ده چې له زړه نه راته ګرانې ته جانان او د زړه په معشوقه کې مې ټومبلی ستا تصویر او دا ستا تصویر چې وګوري بس خلک ماشاءالله کړي دا ستا تصویر چې وګوري بس خلک ماشاءالله کړي او د زړه په ننداره کې مې ټومبلی ستا تصویر او د سرو شونډو شربت دې د شرابو په څیر خوند کړي د سرو شونډو شربت دې د شرابو په څیر خوند کړي او د زړه په میخانه کې مې ټومبلی ستا تصویر او د شپې یوازې ناست یم دا ستا غږ ناڅاپي اورم وایي د شپې یوازې ناست یم دا ستا غږ ناڅاپي اورم د زړه په انګازه کې مې ټومبلی ستا تصویر او قسم دې راته راکړه چې یوازې مې پرې نږدې قسم دې راته راکړه چې یوازې مې پرې نږدې او د زړه په ښه واده کې مې ټومبلی ستا تصویر او اخري بیت یې په دې ډول د وایي د زړه په مصور مې ستا تصویر ډېر ښه ډیزاین کړ د زړه په مصور مې ستا د تصویر ډېر ښه ډیزاین کړ او د زړه تصویرخانه کې مې ټومبلی ستا تصویر د زړه تصویرخانه کې مې ټومبلی ستا تصویر ډېره مننه چې وخت هم راکړه واقعیت د ډېر زیات مزهداره وي او دلته د البته د دې غره څنډې ته واقعیت یعنې ښه شعرونه هم لیکل کېږي که نه او ښه شعرونه په ازاده فضا کې ښه شعر لیکل کېږي اوس همدغه دوه ول در سره نه نور هم شته زه ته یې دغه درېیم هم پوره که صحیح ده چې بیا مونږ هم ځو بس صحیح ده دا مې د ملګرو په باره کې جوړ کړی ده وایي اختر خو راغی چې یاران مې را سره وی څنګ کې اختر خو راغی چې یاران مې را سره وی څنګ کې یو څو ملګري او دوستان مې را سره وی څنګ کې چې مصپلۍ یو رنګ جامې یو رنګ وی چې مصپلۍ یو رنګ جامې یو رنګ وی او چې مشو کړی وی جانان مې را سره وی څنګ کې چې مو ننګرهار ته چکر کړی وی یوازې نه وی چې مو ننګرهار ته چکر کړی وی یوازې نه وی او د اختر ورځ وی او چې یار مې را سره وی څنګ کې چې څو ملګري سره ناست او شعرونه مو ویلی وی چې څو ملګري سره ناست او شعرونه مو ویلی او مشاعره کې شاعران مې را سره وی څنګ کې او احمد جانه ستایه ته همیش ملګري ستایه ای احمد جانه ستایه ته همیش ملګري ستایه او چې د ملګرو تر څنګ دوه خواږه یاران مې را سره وی څنګ کې چې د ملګرو تر څنګ دوه خواږه یاران مې را سره وی څنګ واقعیت چې ډېر یعنې د پند او ښکلي شعرونه ول نو احمد جانه له تا څخه نړۍ مننه ژوندی اوسې کور دې آباد تا نه مننه چې ماته دې وخت مننه ژوندي اوسئ درنو لیدونکو راغلی وم خپرونه مې درته د ډولارام سیمه کې وړاندې کړله تر څنګ مې احمد جان مې هم دلته پیدا کړ نو زه هم نور درنه اجازت غواړم تر هغې چې د یوې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپاړ کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی الله سپارم الله مو مل